کله چې عیسی د غره نه راښکته شو نو ګڼ شمېر خلک ورپسې روان شول. په دې وخت کې یو جذامي سړی هغه ته راغی او د هغه په پښو کې پرېوت او ویې ویل ښاغلیه که ته وغواړې نو کولی شې چې ما پاک او روغ کړې. عیسی خپل لاس ور اوږد کړ او په هغه باندې کېښود او ویې ویل زه غواړم پاک او روغ شه. او هغه سمدلاسه د جذام څخه پاک او روغ شه. بیا عیسی هغه ته وویل ګوره چې په دې هکله هېڅ چا ته څه ونه وایي، خو لاړ شه او خپل ځان کاهن ته ور وښایه او کومه قرباني چې موسی حکم کړی دی وړاندې کړه، د دې دپاره چې خلکو ته ثابته شي چې ته روغ شوی یې. کله چې عیسی د کپرناهم ښار ته ورغی نو یو رومي منصبدار ورته راغی او هغه ته یې زاري وکړه او ورته ویې ویل ای ښاغلیه زما یو نوکر په کور کې شل پروت دی او ډېر په عذاب دی. عیسی ویل زه به درشم او هغه به روغ کړم. خو هغه منصبدار ورته په ځواب کې ویل ای ښاغلیه زه د دې لایق نه یم چې زما کور ته راشې. ته یوازې امر وکړه نو زما نوکر به روغ شي، ځکه چې زه هم د بل چا د امر لاندې یم او عسکر زما د امر لاندې دي. کله چې زه یو ته ووایم چې لاړ شه نو هغه ځي او بل ته ووایم چې راشه نو هغه راځي، او کله چې خپل نوکر ته ووایم چې دا کار وکړه نو هغه یې کوي. کله چې عیسی د هغه خبرې واورېدلې نو حیران شو او کوم خلک چې په هغه پسې روانو هغوی ته وویل په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې ما داسې ایمان په اسرائیلو کې هم نه دی لیدلی. زه تاسو ته وایم چې د ختیځ او لویدیځ څخه به ډېر خلک راشي او د ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره به د آسماني پاچاهۍ په میلمستیا کې کینی. خو کوم خلک چې د دې پاچاهۍ دپاره ټاکل شوي وو هغوی به د باندې تیارو ته یعنې هغه ځای ته وغورځول شي چې هلته به خلک ژاړي او خپل غاښونه به چیچي. بیا عیسی هغه منصبدار ته وویل بیرته خپل کور ته لاړ شه، لکه څنګه چې باور لرې همداسې به وشي. نو په هماغه ساعت هغه نوکر روغ شو. کله چې عیسی د پطرس کور ته ورغی نو ویې لیدل چې د پطرس خواښې د تبې له لاسه پرته وه. د هغې لاس یې ونیو او تبې هغه پرېښودله. هغه راپاڅېدله او د عیسی خدمت یې پیل کړ. کله چې ماښام شو نو خلکو هغه ته ډېر داسې کسان راوستل چې پیریان یې نیولي وو او په یو حکم یې د هغوی څخه پیریان ویستل او ټول ناروغان یې روغ کړل. په دې ډول د اشیا نبي هغه وینا رښتیا شوه چې ویلي وو هغه موږ له خپلو ناروغیو نه خلاص کړو او زموږ کمزورۍ لرې کړلې.